د کورنیو چارو وزارت سرپرست پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د ورځې په یاد جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست محترم خلیفه سراج الدین حقانی یا د غونډې ته په وینا کې وویل د پخواني شوروي اتحاد یرغل افغانستان کې د ستونزو او کړاوونو پیلامه وه او له افغانانو یې درنه قرباني واخیسته. د خلیفه صاحب په وینا د یاد یرغل په پایله کې هیواد کې د رامنځته شوي قومي ویش له امله افغانان اوس هم یووالي ته د رسیدو په لار کې دي. د شوروي اتحاد یرغل چې کوم و د افغانستان خلک چې د ډېرو لویو مصیبتو د ډېرو لویو مشکلاتو سره مخامخ شول. زموږ تاسو ملت یې تقسیم کو چې تر ننه پورې د ملت په دې راټولولو باندې موږ اخته یو چې د یو واحد قیادت لاندې واحد فکر لاندې راجمع کړو او هغه افکار تر اوسه پورې نه دي تصفیه شوي. سره د دې نه چې د شوروي اتحاد په خلاف باندې غیرتمن ملت راپورته شو، هر رقم تکلیفونه یې وګالل، مشکلات او مصیبتونه ورباندې تیر شول. خلیفه صاحب زیاته کړه د شوروي له یرغل وروسته امریکا هم افغان ولس 20 کاله له ستر ناورین سره مخ کړ چې د مجاهدینو او ولس د بې شمېره سرښندنو په درشل کې امریکا هم له ماتې سره مخ او د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه. نړیوالو ځواکونو یرغلګرو د امریکې په مشرۍ بیا د 20 کاله موږ تاسو داسې ناورین سره مخامخ شو. اوس راځم دې ځای ته چې دا خبره په چې زموږ دغه توره د غیرت توره چې کومه تکې نه راوتلې وه، غوښته مې چې په داسې اندازه باندې موږ په سټ تکې ته ننه کړو چې دنیا دپاره یغه امپراتورانو دپاره یو عبرت هم وګرځي، درس هم وګرځي، افغانان د خپل خپلواکي وپېژني، د خپل ځان هم وپېژني. ښاغلي حقانی وویل د اسلامي امارت مجاهدینو قربانۍ د سیمو او قومونو د ویش په موخه نه بلکې د اسلامي نظام ټینګښت، خلکو ته د حقه حقونو ورکړې، فتنو له منځه وړل او د ملت ترمنځ د یووالي رامنځته کېدل دي. او چې دا کوم تکلیفونه تیر شو، مصیبتونه تیر شو، دا دغه دپاره نه وي چې موږ په سمت قوم حزب د یو بل په مقابل کې. الحمدلله د اسلامي امارت په قیادت کې او د مرحوم ملا صاحب په اقدام کې خدای جل جلاله د افغانستان سپېڅلي بچیان راجمع کړل، یوه خپلواکي خدای پاک راکړله. د دې خپلواکي د لوی نعمت شکر ادا کول اوس پکار دی. د خلیفه صاحب په وینا له غربي یرغلګرو سره د اسلامي امارت د مبارزې موخه د هیواد ازادي وه. هیواد کې د اسلامي نظام له ټینګښت سره اوس اړتیا ده چې د ولس د هوساینې په موخه کار وکړو. اوس به موږ کوشش کوو دا فتنې به خاموشي کوو، ملت په سره متحد کوو، چې کوم سره تقسیم شوي دښمنانو سره تقسیم کړي هغه چرک پاتې ده، د هغې چرک د اصلاح دپاره به خواري کوي. کوشش به همدغه وي. ښاغلي حقانی همداراز زیاته کړه د افغانانو همت پخوانی شوروي اتحاد او امریکا له داسې ماتې سره مخ کړل چې د بهر کېدو د لړۍ پر مهال د خپل حیثیت ساتلو په موخه له افغانانو د ډېرې مودې د ورکړې غوښتنه کوله. ځکه د دنیا مروج عادتونه دغه دي چې د شوروي اتحاد کله د افغانستان نه وتو په جنیوا کې موږ په وخت کې وړو مشران ناست دي چې کوم مذاکرات روان دي، څوک موافق څوک مخالف، خو دوی 14 میاشتې وخت مجاهدین ورته 4 میاشتې ورکولې. د 14 کې څه تفاوت و؟ صرف دغه تفاوت چې زموږ حیثیت وساتلی شي. د امریکایانو سره چې کوم مذاکرات روان وي په دغه اندازه باندې وي، دوی 2.5 کاله وخت او موږ امارت چې دی 4-5 میاشتې یا 8 میاشتې دی ورته ورکوله. خلیفه صاحب د غونډې کې له نړیوالو وغوښتل چې افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو له مخې چلند وکړي. موږ داسې وایو چې د دنیا نورمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړي دي مروج، افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلي دي، دلته په سره ژمي باندې د دې راستنول او په مرور د موده د 1 میاشتې کې چې دولتونه موږ نه 14 میاشتې غواړي د پوج په انتقالولو کې، او دوی موږ ته په 1 میاشت کې راجوابوي، دلته بیا ځای په ځای کوي. خو الحمدلله د افغانستان د مهاجرینو عزت خدای پاک
که په دار هجرت کوو که د کور دننه الله پاک وساتو. بیا هم زه یم چې د ځینې کړنې چې د دې سبب ګرځي چې زموږ مملکت بیا تر تهدید لاندې راولي، تر مشکل لاندې راولي. د خلیفه صاحب په وینا ولس مسؤل دی چې د هیواد او نظام پر وړاندې د پردیو د دسیسو مخنیوی او له نظام سره په ګډه کار وکړي. دا یوازې د حکومت ذمهواري نه ده چې حکومت به ټول ځان په دې برابرۍ په هغه شرایطو اصولو باندې چې زما د واجې د مملکت بیا شیشه تر تهدید لاندې نشي. نه، دا د ولس ذمهواري هم ده. دلته ولس د فکر په دې باندې کوي چې د نن نه د 2 کاله د مخکې د 10 کاله د مخکې د دې ازادۍ د دې آرامۍ تصور موږ کولی شو. الله پاک دا لوی نعمت راکو، د دې نعمت په شکر ادا کوي، د حکومت سره په ګډه کار کوي، حکومت به د ولس سره په ګډه کار کوي. دښمنان د دنیا چې کوم دي الله هم د امتحان نه وساتي. یو زور ووتو، زور نه د سره وایي. ښاغلي حقاني دغه راز ټینګار وکړ چې د ولس مشروع غوښتنې باید په پام کې ونیول شي او که چیرې ستونزه رامنځته کیږي په ښه چلند او تعامل سره باید حل لارې ورته ولټول شي. دا زما ذمهواري ده، ځکه ولس چې ماته درېږي زه ولس ته یم چې آرام شه، خو ولس ما نه څه غوښتنه لري. دلته موږ پارلماني نظام نه دی، جمهوري نظام نه دی، اسلامي نظام دی. دا مقصد زړور کېږي به نه، خو مشکل به د مشکل په زاویه کې د خپل مرجع مسؤل مرجع له لارې سره حل کوي.